د پاړه چنار چې کوم سړک دی هغه د پاکستان و نورو سیمو ته چې کله ته له پاړه چنار څخه تاسو ځئ نو یوازې همدغه یو سړک ده بله کومه لاره نشته نو د پاړه چنار کوم آبادۍ چې ده یا دغسې د سنیانو کوم آبادۍ چې ده هغه په دې سیمو کې تېرېږي بعضې ځایونه باندې د شیګانو او بعضې ځایونه باندې بیا د سنیانو آبادۍ زیاتې پرتې دي نو دلته په دې سړک باندې بدامنۍ کم پیښې چې دي هغه هر وخت رامنځته کېږي نومبر میاشته کې د سنیانو یو کاروان روان و چې د شیګانو په سیمه کې پر دوی باندې نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې او شاوخوا 14 کسان پکې ووژل شول بیا پر 21 نومبر باندې له پاړه چنار څخه و د پېښور پر لور باندې د شیګانو موټریز کاروان روان و په کم کې چې کم ماشومان ول ښځې ول نو دا کم مسافر چې ول هغه روان و شاوخوا 80 کیلومتره د مزل کولو پس د سنیانو په علاقه باندې نامعلومو کسانو پر دوی باندې ډزې وکړې او دا ډزې داسې نه وې چې یو ځای پر دوی باندې کړی و چیرې چې کوم کسانو د تېښتې کوشش کړی یا د ځان د بچاولو کوشش کړی و هغه که څوک په کښت کروندې ته کته سوي وو یا څوک پر یو کور ته ننوتلي وو هغوی پسې دا وسلوال ورغلي وو هم هلته یې وژلي وو یعنې مړي چې کله پیدا کړل سول څوک پر 1 کیلومتر څوک پر 2 کیلومتره په مختلفو ځایو کې مړي پراته ول کله چې دا جنازې یوړل سوې او ښخې کړل سوې د جمعې د لمانځه پس د شیګان چې ول هغه د مظاهرو په شکل کې په ټوله ضلع کرم کې راووتل او د مظاهرو له ماښامه پس زیات کش واخیست او شاوخوا کم کورونه سیول او کم دکانونه سیول کم بازارونه سیول هغه په مکمله توګه وسوځېدل او دلته چې کوم آبادۍ وه د سنیانو کوم آبادۍ چې وه هغوی د خپل کورونو د خپل تجارتي مرکزونو د ساتلو په وجه د دوی مخالفت وکړ او تر مابنځ یې کوم جګړه چې وه هغه لا پسې تازه سوله او دوی پر یو بل باندې ډزې پیل کړې او اوس کیسه تر دې ځایه پورې را رسېدله ده چې دوی کم مړي چې دي یا کم بندیان چې نیولي دي ژوندي بندیان چې نیولي دي هغه له یو بل سره تبادله کوي دغسې په لاس نه ورکوي یعنې هلته بیخي د ایران د اسرائیلو او د فلسطین کم کیسه چې وله هغه رقم دی کم بندیان چې دي هغه تبادله کوي او د پاکستان یا د خیبر پښتونخوا حکومت هڅې وکړې تر څو د دوی سره کېنوي د جرګې له لارې فیصله هم وسوه جنګ بندۍ هم د 7 ورځو اعلان سوه خو په دې جنګ بندۍ باندې د همیش په رقم کم عمل درآمد چې دی هغه نه باندې وسو او اوس هم وخت ناوخته په دې سیمو کې کم پیښې چې دي د فایرینګ کم پیښې دي د ډزو پیښې دي هدفي وژنې دي هغه رامنځته کېږي او شیعه او سنیان و یو بل ته مورچه دي